والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى زمونږ د امت ته خطاب فرمایلی دی قرآن کې چې تاسو په ټولو امتونو باندې غوره امت یې. بیا دا زمونږ امت ته چې الله سبحانه وتعالى غوره امت ویلی دی په دې نه چې تاسو به ډوډۍ ډېره خورئ او یا به ستاسو جامې ډېرې مزیداري او یا به تاسو ډېر ښایسته ګاډو کې ګرځئ او جهازونو کې به الوزئ. دا کمال نه دی، بلکې د دې امت دپاره صفت دا ذکر کړی و چې دا به د الله د دین دعوت کوي، د نیکو امر، د ګناه نه منع، امر بالمعروف، نهي عن المنکر. هر انسان به د خپل خپل وس مطابق کوي او د خپل خپل علم مطابق به کوي. څوک چې د کوم ځای مشر دی، ذمہ دار دی، د کور مشر دی، د علاقې مشر دی، د ملک مشر دی، د خپل وس مطابق به دی خلک نیکو ته راغواړي او د ګناه نه به منع کوي. او دغه رنګه بیا الله فرمایي وتؤمنون بالله، تاسو په الله باندې ایمان لرئ، معنی د هغه توحید به تاسو قبول کړئ په ښایسته طریقه باندې. بیا د امت خصوصیات چې کوم په احادیثو کې ذکر دي هغه ډېر زیات دي، چې داسې خصوصیات چې مخکنو امتونو ته نه ورکړی شوي. نو په هغې کې یو خصوصیت د رمضان متعلق دی، لکه تاسو ته پرون خطبه کې ما ویلې د یو صحابي تذکره مې راته وکړه، قیس ابن الصرم الانصاري، غالبا داسې نوم دی. هغه کور ته راغو، روژې ماته کړله، ځکه په ابتدا کې حکم داو چې څنګه به ماښام نور پرېوته که تا به خوراک څښاک کړی و که نه او در باندې به خوب راغی نو ستا به بله روژه شروع شوه. نو دی روژه ماتي دپاره راغی کور ته، ستړی و، په تکلیف کې و. نو کور کې چې تپوس وکړو څه شی شته د خوراک که نه، بیبي ورته ویل نشته دی، وایي زه مو تا له سره وړمه. چې هغه لاړه واپس راتله دی اوده شوی و، لکه بله روژه شروع شوله بغیر د دې نه چې روژه ماته کړي. نو هغه ورته راغی ویل خیبة لک، الله دې خوار که دا خو عجیبه کار تا ځان سره وکړه چې دونه دې به دې ځان کلک کړی وی چې دا سترګې خو دې نه پټېدلې، خوراک به دې کړی وی، نو زه بله روژه چې شروع کېدی په تا نو لږ څه طاقت خو به دې بدن کې وي. د دغه واقعاتو په وجه باندې الله رب العالمین دې امت ته دا خصوصیت ورکړه. داسې بعضې نور واقعات راغله، بعضې صحابونه د شپې نزدېکت شوی خپل اهل ته، نو بیا الله رب العالمین دې امت باندې دا خصوصیت او خصوصي فضل وکړلو چې زمونږ ستاسو دپاره د شپې خوراک څښاک دا جایز وګرځو، خوب هم وکړه، خوراک هم کوه، څښاک هم کوه او د خپلې بیبي نه فایده هم واخله تر د فجر داخلېدو پورې. همدا وجه وه چې صحابه کرام رضی الله عنهم ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي تاسو دا پېشمنۍ ځکه کوئ چې زمونږ او د اهلي کتابو په روژه کې فرق په دې باندې دی. دا پېشمنۍ خامخا کوئ، په دې کې خوراک کوئ، تسحروا فإن فی السحور برکه، تاسو پېشمنۍ کوئ ځکه په دې کې برکت دی. دا وخت کې خوراک کوئ، دې کې الله رب العالمین برکت اچوي. د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما باره کې راځي د به خپلو ملګرو ته خادمانو ته حکم کو چې هلکه د پېشمني ټایم کې ماله خوراک تیار کړي. د ده چې کوم آزاد کړی شوی غلام دی ابو قیس رحمه الله، هغه فرمایي موږ ته به امر وکړو ان نصنع له الطعام، چې موږ د عبدالله بن عمرو بن العاص دپاره خوراک تیار کړو، هلکه ماله خوراک تیار کړي څه دپاره یتسحر به، چې پېشمنۍ پې وکموئ. نو په دې کې وایي چې کله به پېشمني ته کېناستل لږ شان خوراک به وکړو، ډېر به یې نه کوو. نو موږ ورته ویلې چې تأمرنا به ولا تصيب منه كثير، عجیبه سړی مونږ باندې دومره تاکید وکړي چې شابه خوراک تیار کړئ، زر کوئ
پښمنه برابر کوي چې موږ دې برابر کوي به ته دومره خوراک مونږ کې نو هغه ورته ویلي چې زما دا تاسو ته امر کول په پښمنی تیارولو باندې دا ردی د وجنه نه دي چې زما خوراک ته ډیر زړه شوی انی لا امرکم به انی اشتهیه چې ګنې زما خوراک ته ډیر اشتها شوی ده ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لیکن دا چې تاسو ته ویم چې شابه مال پښمنه او سحری تیار کوي خوراک دا ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی فرمایلی فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر هغه فرق چې زمونږ د روزو او د اهل کتابو د روزو په مابین کې دی هغه د پښمنی خوراک دا غي په دین کې پښمنه نو او زمونږ په دین کې الله رب العالمین موږ له سحری را کړی دا پښمنه را کړی دی نو په دې بنا باندې د نبی صلی الله علیه وسلم امر دی به دې ټیم ته د برکت ټیم ویلې دی نو کدا لک خوراک کم زو کم دی کې الله برکت اچي دې وجنه بعض خلک هغه د سی چې د شپې نا وخت پورې ناس دی به د اخر کې خوب ولور شي به ول غوسه ورځي کور والا ته ما پښمنی ته مرا پاسه یو دوه ګټو وبو اوس کې به تر سار منځ بیا پریوزي دا سنتونو خلاف کار دی زمونږ هغه روجیم د شریعت خلاف شوی عجیب خبره ده سړی په دې خپش زمونږ دا روټین بلکه کله د اسلام مطابق کیږي کم کار به موږ د دین مطابق کو هر کار موږ د خپل خواهش مطابق کو خپنه شي به دی باندې موږ چې د دین هغه فریضه پوره کو د خپل خواهش مطابق چې نه زما د مزاج مطابق وي د سینه ده د دې حدیث مطابق پکار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موږ ته تاکید فرمایلی د هغه مطابق عمل پکار ده پښمنی کې بل سنت طریقه غدا د پرون مون خطبه کې ویله چې دا په اخیری ټیم کې پکار ده دا نه چې سړی 2 بجې خوراک وکړي او 3 بجې بس بیا پریوزي نه چې د دې سار د اذانون نه لګ مخکې ټیم وي ځکه انس رضی الله عنهم فرمایي او زید بن ثابت رضی الله عنه دا حدیث نقل له زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پښمنه وکړلو او بیا دا غینه بعد چې خوراک مو کړ بیا پاسې دوه د سار مونږ مو کړل دې ملګرو ته پوسو کړلو چې دا پښمنه او د سار مونږ دا زر زر ذکر کړ نو د دې دوانو مینس کې فاصله صبره وا چې نبی رسول الله دا خوراک کو تاسو مو سره ناس کوي او بیا دینه بعد پاسې دلې او بیا هم د سار مونږ کړلو نو هغه ورته فرمایل قدر قراءه 50 آیه بل وخت کې راځي 60 آیه لکه یو انسان چې 50 یا 80 آیتونو تلاوت کوي په دومره اندازه باندې 50 یا 80 آیتونه چې په قلار او په خسته طریقه باندې وي د 15 منټ 18 منټ یا زیات نه زیات 20 منټ دی په ولګي 60 منټ مطلب دا نبی عليه السلام پښمنه کړی د شپې په اخیری ټیم سارا ځان شوی دی سنت کړی او جمع ته ودرېدل دی جمع وختي کړی دا د بعض خلک خو صرف په دی رمضان کې وختي د سار جمع کوي او بعض خو دومره وختي کوي چې سړی په دې خطر کې چیرې د اثر به داخل شوی نه کنه ځکه دا بعض مولان ډیر وختي اذان کوي د فجر د داخلي دوه بارک انسان د په شک کې چیرې د فجر به داخلي کنه وي داخل نو په دې بنا باندې دې کې هم احتیاط پکار دی او بل خبره هغه د پېشمه د روجماتي د افطاری په افطاری کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا او تعذيب کوله معنا دا څنګه بنور پریوت به وهمونه نه کې او نه دا ست تقوا د چې ته دا روجمات لیټ کې چې مړ ودرېږي 2-3 منټه بعد به کوم دا تقوا د يهودو طریقه ده روجمات لیټ کول د چا طریقه ده د يهوديانو طریقه ده دا دین نه دی نه دا ستا تقوا ده چې د ځان نه د دروغ او جعلي تقوا جوړه کړې ده د وچی بزرګي دي جوړه کړې ده چې څه کې ودرېږي 2-3 منټه به ورسته ما ته کم دا روجه نه فورا چې نور پریوته بس روجمات ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر زما امت او دا خلق به همیشه تر هغه پوری په خیر باندې وي سو پوری چې دوی پر جماعت کې تادی وکي رجمات کې لیټواله نه وکړه رجمات کې لیټواله د يهودو طریقه وا هغه به لیټ کولو او زمونږ هم چې کوم د عبد الله ابن سبا ډله د اوس په دی وخت کې د يهودي ډله هغه لس منټه وروسته اذان کوي تاسو ټول پیژنئ هغه زمونږ سره دغه نه کې رجمات نه کې سره دي چې نور پریوته نبی رسول الله فرمایي نور پریوته بس اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې طرف شپه ولګید او دې طرف انور پریوته او ورځ اشاره وګرځوله بس روزه ماته دی روزدار وکي فورا دی روزه خپل ماته کی. نبی علیہ السلام په سفر کې روانو صحابي ته وی انزل فجدح لنا سورلین کوس شبا ستوان را برابر کا خوراک تیار کا چې خوراک وک مطلب روزه ماته ټیم نږدې شي. هغه ته د الله نبی لو هم سیته کله چې لګ ما خامې شي ما ته ورسې رڼا ښکاری لکه انور چې لاندې ډوب شوی. نبی علیہ السلام ته زرته کوس شه د سورلین کوس چې خوراک تیار کا د بیا د سي د بای سړی دغه کوي خپل یو تقوا جوړه کړي او دا وهمي دا تقوا نه تقوا وهم کې فرق دی. یو سړی دی وسواسي د وسواس بیماری وته لګیدل د وسواسي او یو د تقوا جدا شي دی وسواسي جدا شي دی. دا بعض خلک وسوسو تم تقوا وای چې دا به مونږ کې په وسوسو کې د شوړ خو ډېر پرهیزګار دی سره پرهیزګار نه مرضی دی د باندې وسوسه مرض لګیدلې دی نو مرض جدا شي دی او تقوا جدا شي دی. نو د الله نبی ته غوسه شو د الله بنده سره ته چې کوس شو تاسو ماته چلون راغې پیغمبر یم او بیا ورته دا خبره ذکر کړله چې یاد وساته چې دې طرفه ما خامه ولګید او خړواله راغې د دې طرفه نور ډوب شو بس نور نخ کاری نو بس روجه به ماته ده کنه ته بیا پکې سوي چې لک صبر وکړه لک صبر کله کله سي رڼا غو نخ کاری او نور پریوته چې نور پریوته بس فقد افطر الصائم د روزدار د پاره دا حکم دی چې دې به روزه ماته کی او د روزه ماتي بهتره طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی تاسو کجوري وخورئ ټول ورځ انسان خوراک نه کړي معده خالی وي د کجوره کې الله رب العالمین یو طاقت چولې دي کې ناشنا غذایت دي او دی باندې ډاکټرانو اوس ریسرچونه کوي زمونږ نبی په خوا خبرې کړي ډاکټران غریبانو میډیکل په اوس لګي سر خوږي زه ودی وجه نه نوی ریسرچونه چې کله زه ګورم مال خندار شي زه هم کاش کې دي خلکو ایمان راوړی نو دا خبرې په خوا زده کړې دی لیباټرو ته مجد نه راغله ځکه زمونږ نبی دا خبرې مخکې نه حل کړې دي الحمدلله. دی وسوي چې بده دومره ګلوکوز دی او دومره طاقت دی او دومره طاقت دی او کجوره کې دا کمال دی او دا بیماری خکې او دا کمزوري لري کوي او دا مونږه قران وګوره مریم علیه السلام بچي وشو الله تعالی تازه کجوري خورا مونږه په پارمی چرګان په خزبان اخلاص کړه تبا برباد هم کړی ماشوم زیړې شي د مور هم زیړې پارمی چرګان نه قران وای تازه کجوري ورکړي خزیله دا کمزوري شوی د طاقت بدن کجوره کې الله طاقت چولې کجوره کې ناشنا طاقت ده او دغه رنګ یو انسان ټول ورځ نهار تیر کړه نو د دې اول د الله نبی فرمایي د دې کجوره او خوري پاغي باندې د خپل روزه ماته کې ځکه د کجوره کې یو ناشنا غذایت دی نه بعد به نور خوراک وکا او کچرته کجوره نوا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پس باندې روزه ماته کوي په وبو باندې زموږ پښتانه سوې په مالګه باندې مې ماته وي د دې ټول کار د مالګه سره دی ټول بلډ پریشران دي بلډ پریشر بیماری نه دي مالګه نه دی یاد کړی نبی علیہ السلام وبې یاد کړی دي اول کجوره نوا نبی به یو 2 ګوټه 3 ګوټه وبو وسکي د نبی علیہ السلام طریقه بم داوا کچر د کجوره به هغه به خوړل روزه ماته ټیم کې کاغه بنوي نو حسوات مما صحابه کرام فرمایي یو سو ګوټه وبو به وسکلي او پاغي باندې خپل روزه ماته کړه. الله دې مونږ ته په سنت طریقو باندې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر